حنیف اتمر ته وویل چې رئیس صاحب ډېر په قار دی کرزی نو یا به په حکومت کې کار کوي یا به تبصرې بندوي یا دا چې حکومت به پرېږدي او تبصرې دې کوي. کرزی صاحب ما ته یو اخطار ولېږلی و یو وخت او په قار و ډېر چې ولس ته طالب او اتحاد شمال فرق نه لري. دواړه جنګي ډلې دي، دواړه ظلمونه کړي، دواړه صفات هم لري. یوه طرف په ښځې وهلي دي، بل طرف په ښځو تجاوز کړی. کانادا حکومت باید افغانستان ته سلاح او عسکر ونه لیږي ځکه چې د موږ جنګ په دې خاطر نه دی چې سلاح او عسکر کم دي. د موږ جنګ یو داخلي جنګ دی چې منطقوي ابعاد لري. داخلي جنګ په دې دی چې دا د احمدشاه مسعود او د حکمتیار د قدرت په سر د جنګ نه شروع شوی تر اوسه پورې دوام لري. بیا د زندان کیسه راته وکړه. نو بیا 4 کاله زندان دی، کله زندان سره مخ شوی یا مثلا کومه ګناه نیول شوی؟ دا کسان چې پرون دښمنان وو او یو د بل قومونو ته هم صدمې ورسولې په جنګونو کې او په چور کې او په انتقام کې، نو دا خلک داسې په اسانۍ یو په بل اعتماد نه کوي او دا به په ډار او قهر او تنفر کې وي. نو امکان لري چې یو ځای کار سره ونه شي کړی. د داود خان په وخت کې خارجي ښوونکي به افغانستان ته راتلل. دغه کار څومره مثبت په افغاني ټولنه کې غواړم دغه کیسه راته وکړي. د دوامداره دښمنۍ په روان باندې په فکر باندې تاثیر کوي، په قضاوت تاثیر کوي. هغه رواني اثرات د داخلي جنګونو چې لوی وي او دوامداره وي دا دي چې اشخاص یک جانبه کیږي. په دې لحاظ هغه ښه سړی هم پس د دوامداره دښمنۍ نه بې انصافه پاتې کیږي. ژوندون څه دی د زمان په زړه کې منډه، ډېره ګونګه، ډېره تیزه، ډېره لنډه. څو لمن در ټولوي نو بد دې تیر وي لکه څوک چې په چا ووهي ملنډه. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. زه احسان کمال یم. یو ځل بیا تاسو ته د وطن خاطرې په خپرونه کې حاضر شوی یم. د نن د وطن خاطرې خپرونې میلمه مو ځانګړی شخص دی چې د ژوند ډېره برخه یې په کاناډا کې تېره کړې او په افغانستان کې په مهمو پوزیشنونو باندې کار کړی دی او د وطن خوږې او جالبې کیسې لري. راغلم زموږ د نن د وطن د خاطرې د میلمه کور ته. نو تاسو ته به میلمه هم در وپېژنم او جالبې او خوږې کیسې به هم ورنه واورو. هیله لرم چې زموږ دغه خپرونه تر پای شي وګورئ او ملتیا مو وکړئ. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو، موږ راغلو د نن د وطن خاطرې د میلمه کور ته. غواړم تاسو ته زموږ د نن وطن خاطرې د خپرونې میلمه هم در وپېژنم. موږ سره محترم ډاکټر صاحب صدیق ویرا په اونټاریو کې د ماک ماسټر پوهنتون استاد. ویرا صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او موږ سره د وطن خاطرې په خپرونه کې حاضر شوئ. ډېر ښه راغلی، ډېر خوشحاله. ډېره مننه صدیق ویرا. نو پیل به له دې راته وکړي چې د افغانستان د کوم ولایت یې او تر ډېره ژوند مو چېرته کړی؟ کیسه یې داسې راته کړې چې زموږ کور په کابل کې و او پلار مې عسکر و، مور مې په وردګو کې رخصتي تللې وه او زه په واورو کې فبروري په میاشت کې تولد شوی یم په وردګو کې. بیا وروسته کابل کې ابتدایي او د لیسې تعلیمات کړي او د طب فاکولته او د طب د فاکولتې نه وروسته د ډاکټرۍ په وخت کې د روسانو د تجاوز وختونه و او فعال ځوانان ډېر وو. موږ هم نه غوښتل چې وروسته پاتې شو، نو په همغې فعالیتونو اخته. بیا بندیخانې 4.5 کاله په چرخي زندان کې وم. د ټولو کیسو باندې به مسلسل غږېږو. ویرا صاحب وردګو کې د څومره ژوند وکړو؟
وردګ کې خو د تولد نه وروسته فکر نه کوم چې ډېر به پاتې شوی وي د موږ کورنۍ، ځکه اصلي کور هم په کابل کې و. اما د کورنۍ په غړو کې زه د هغو جملې نه وم چې زیاته علاقه مې درلوده چې وردګو ته لاړ شم. نو کله چې متعلم وم BBA په لیسه کې، اکثره جمعې په اوړي، مني، پسرلي کې به تلم. نو هلته به په دې خپلو مځکو د موږ منطقې کې وردګو په ټول افغانستان کې وچکالۍ وي، نو منطقه کې مو مځکې کمې نه وي، اما اوبه به همیشه کمې وي. خو ما ته خوند راکوه کله ښکار کوه، کله ځوانانو سره ساتیري کوه، کله اوبو ته ځه، او کله هم د شپې بنډارونه کوه. میوې به م اخیستلې په غنمو، خلکو به په ما پورې خندل، وایي ته نابلده دی، سره غنم په میوو ورکوي. وردګو ته ډېر تللی یم. او په وردګو کې چې ډېر بلد شوم، هغه وخت و چې ما په حکومت عبوري کې په وزارت صحت عامه کې کار کوه. دا نو هغه وخت دی چې روسان لا نه دي وتلي، او زه په پېښور کې یم، حکومت عبوري جوړ شوی، حضرت صاحب یې مشر دی. زه وزارت صحت عامه کې او یوه شفاخانه کې مې چې کار کوو، نو ما وظیفه واخیسته. په خپله مې وړاندیز وکړ چې زه یو سروې کوم چې دغه د صحي خدماتو حالت څنګه دی. نو دا سروې مې په وردګو کې پیشنهاد کړه، قبوله شوه، موټر راکړل شو، وسلوال راکړل شول. نو بیا په ټولو وردګو وګرځېدم، په استثنا د هغو ځایونو چې هلته حکومت حاکم و. د هغې وخت فکر کوم د کار نجیب حکومت بو. نو د مجاهدینو په ساحو کې کلینیک په کلینیک وګرځېدم. نو وردګو د ولایت سره ډېر آشنا شو. ډېر ښه. درنو لیدونکو، ویرا صاحب ډېرې جالبې کیسې لري. نو زه کوشش کوم چې ویرا صاحب لږ ډېر راوغږوو او جالبې کیسې راته وکړي. ویرا صاحب، کله چې له وردګو نه تاسو کابل ته راغلی، حبیبي لیسه کې شامل شوی، تر اخره مو تر 12م صنف پورې په حبیبي لیسه کې زده کړې وکولې که نه لیسه مو هم تبدیل کړې؟ نه، تر اخره په حبیبي کې هم خو هلته دلچسپه قصه دا ده چې د موږ په کورنیو کې دغه عسکري صاحب منصبي ډېر په عزت یادېده. نو ما ډېر شوق و چې زه عربي ښوونځي ته لاړ شم. نو پلار مې ډېر کوشش وکړ، هغه هم د حکومت مامور و چې عربي ښوونځي کې شامل شم، خو هلته ونه شوه، هغه رشوت غوښت. نو بیا زه ډېر خفه وم، ما زه نور مکتب نه وایم، زه چې صاحب منصب نشم نور ژوند نه غواړم. بیا پلار مې په حبیبیه کې شامل کړی وم، کور م هملته نږدې و. نو حبیبیه مې تر اخره ورسوله څو چې طب فاکولټۍ ته لاړې، کابل طب. د ښوونځي دور کیسه راته وکړه. په ټولګي کې از پام اصطلاح وایي څوم نمره یې که نه، نو نمره درجه مو څومره وه او په زده کړو کې څومره لایق وئ؟ په اولو د صنفونو کې د ډېر درس ویل عادت مې نه درلود. ډېر فوتبال او په ډېر ساتیري به اخته وو. نو ناکام شوی هیڅ وخت نه یم، خو پس د 9م صنف نه متوجه شوم چې که ډېر درس ووایم ښې نمرې اخیستی شم. نو 12م صنف کې چې فارغېدم 3م وم، اما اول نمره شوی نه یم. ویرا صاحب، کوم مضمون کې ډېر لایق وي او کوم کې ډېر لایقه نه وي؟ ساینس مې ډېر خوښېده، ریاضي مې خوښېده، که څه هم هندسې فضایي البته ښه معلم هم نه و، هغه لږ ته سخته وه، تحلیل یې غوښت د زیات هغه ذهني تحلیل. اما تاریخ سره او ژبې سره مې علاقه درلوده. کله کله به مې د ما یو دوست و، دری ژبه یې، دری شعرونه یې ویل، ما نه مشر و، هغه ورته ویل تو شعر مرتکب میشی. نو ما شعرونه چې کوشش کوی مکتب په وخت کې ووایم، یو شی به و، مقصد شوق مې د ژبې سره هم و. ډېر ښه. ویرا صاحب، ښوونځي دوره ډېره خوږه دوره یادېږي. ټول خلک چې د ښوونځي په اړه پوښتنه ورنه وشي، نو د یو ډول تېرو خاطرو ته ځي. دغسې خاطره لري چې ستا په ذهن کې همیشه وي، چې همیشه ستا کابل ته بیایي، حبیبي لیسې ته بیایي او د مکتب هغه ټولګیوال در یادوي؟ دغسې کومه خاطره لري د لیسې دور؟ یوه خو دا ده چې موږ په د 8م صنف کې و چې داود خان کودتا وشو او د موږ د ریاضي استادان هندوان وو. افغانستان کې
د خارجي استادانو موجودیت په ښار کې مخصوصا کابل کې او فکر کوم ننګرهار کې هم ته یو حد او د انګلیسي معلم هم یو امریکایی و. نو یو یې دا چې هغه د کودتا چې د داود خان وشوه د معلمان نه و راغلي په هغې ورځ د سرمعلم راغی او چې تاسو شر شور ونه کوئ په حکومت کې بدلون راغلی. بل دا چې د همیشه مې یو ښه دوست درلود چې یا به یو ځای لوبې کولې کله به یو ځای تلو او راتلو داسې کسان چې کورونه یې په عین مسیر کې وو او 3 دوستان مې پس د 9 صنف نه ډېر کلک یاران شول چې هغه د مختلفو قومونو او یو ځای به هم کله درسونه ویل او بیا 2 د هغو نه دواړه طب ته کامیاب شو او یو بل پوهنتون د پولیتخنیک ته کامیاب شو او هغه بل بیا د حکومت په اولو وختو کې د خلق حکومت چې راغی وروسته پاتې جوامع ډېر زر توندروه کېږي نو ډېر ګرفتاری وکړې هغه بیچاره چون ډېر لایق و خبرې یې کولې نو هغه په د اول کال د تحصیل کې ونیول شو د یو بل ورور سره نو دغه یې ډېره ترخه خاطره ده کله چې زه د 4.5 کاله زندان نه وروسته راغلم او په دې کورو وګرځېدم د دوستانو هغه مور یې ډېر په کلکه ترخه وژړل وایي چې کاشکې د ما زامن هم بندیان وای که 1000 کاله هم وای یوه ورځ خو به بېرته راغلي وو نو هغه زامن یې بندیان شول ورک شول ډېر لایق وو یو په اقتصاد کې و بل په حقوقو کې دواړه هېڅ داسې کوم نظامي او عسکري د تنظیمونو سره هېڅ ارتباط نه درلود هسې خبرې یې کولې لږ معلوماتو مطالعه درلوده چې دا مرکزي سیستم نه چلیږي او دلته دا دیکتاتوري نه چلیږي په دې ونیول او ډېر خلک چې په هغه اول وختو کې ونیول شول ورک شول. ورا صاحب تا په خپله خبرو کې ډېره مهمې نقطې ته اشاره وکوله چې د داود خان په وخت کې خارجي ښوونکي به افغانستان ته راتله دغه کار څومره مثبت په افغاني ټولنه کې غواړم دغه کیسه راته وکړي. دما خو هغه خپله شخصي مشاهدې پورې مربوطه ده اما یو شی چې خوښ مې دي هغه دا چې مثلا یوه لیسه وه جرمنانو کمک ورسره کوو په تعلیمي لحاظ یوه لیسه وه فرانسویانو کمک ورسره کوو یو 2 لیسې وې چې د هغې سره امریکایانو انګلیسانو کمک کوو مثلا غازي لیسه یې نوم و حبیبیه خبره دا وه چې موږ وروسته پاتې ملک وو او دا پرمختللي ملکونه وو نو هغه معلمان یې د تدریس په نویو طریقو بلد وو او د انکشافاتو د هغه نه د نصاب او د دې شیانو نه خبر وو د امتحانونو ارزیابۍ د دې نو ډېره ښه خبره وه ما هېڅ داسې منفي شی نه په یاد کېږي را به غلل او درس به ورکاوه او هغه څه چې دوی پوهېدل شاید د موږ په سویه به موږ به هم هسې استادان درلودل اما د دوی ډېر څه یې زده وو او ډېر په ښه طریقه یې درس ورکاوه. ورا صاحب د خپل لوړو زده کړو په اړه راته ووایه لوړې زده کړې مو چېرته کړي دي او په کومو برخو کې مو لوړې زده کړې بشپړې کړي؟ د طب فاکولټۍ ته کامیاب شوم همالته مې اول کال او 2م کال تکمیل کړل په 3م کال کې هغه وخت و چې د خلق نظام ټینګ شوی و او ډېر احساساتي برخوردونه کېدل چې څوک چې په حزب ته نه ورتلل یا سازمان ته نه ورتلل یا کوم چا به چې یو زوړ موټر یې فامیل درلود یا به لږ لمونځ کاوه نو هغې ته یې ډېر داسې په غیر منصفانه شکل د دښمن په سترګه کتل نو همدغه وخت و چې دغه موږ دوستان چې لږ په خبرو اموخته وو تبصرې م کولې هغه 2 یو دوست بندي شو نو په دې کې تصادفي زه مخکې د دې نه چې گرفتار شوم خبر شوم چې گرفتار کېږم زه وتښتېدم نو یو کال مې په لوګر و پاکستان کې تیر کړ د خپلوانو کره 3م صنف د طب کې وم کارمل راغی روسان راغلل نو د شورویانو یوه فایده ماته ورسېده چې افغانستان اشغال کړو چې کارمل حکومت اعلان د عفو وکړ او ټول کسان چې زندان کې وو یا پټ وو زه بیرته ولاړم د طب فاکولټۍ ته یو کال وروسته پاتې شوم نور نو مسلسله مې فاکولټه وویل او د آخر د فاکولټۍ خواته مې د مجاهدینو سره لږ ارتباطات ډېر شوي وو علت یې دا و چې وردګ نږدې وو د موږ خپلوان چې زخمیان کېدل زه به کله کمک ته ورتلم
نو دا او د حکومت نه هم داسې لږ زړم تور و ځکه ظلم گرفتاری ډیره وه او په زور ډیر و چې دا با ایډیالوژي به منې او ټاپې ډیرې وې چې دا امپریالیزم ګوډاګیان او څه درال چې موږ امپریالیزم بیخي پیژاند نه نو په هغې وخت کې بیا زه بندي شوم نو هماغه د فاکولټې د سټاژ مرحله و آخري کال اووم کال بیا ما 4.5 کاله تیر کړل او پس 4.5 کال راووتم بیا مې فاکولټه سټاژ تکمیل کړ لږ ډاکټري مې په کابل کې وکړه او بیا وروسته پاکستان ته لاړم ویرا صاحب د افغانستان دندو په اړه راته ووایه په کومو پوزیشنو کې پاتې شوي یئ او څومره مو کار وکړ افغانستان نه خو د ما چې ډاکټر کېدم په هغې وخت کې د عسکري اجباري وه ډاکټرانو دپاره یو لاره وه چې که په څو رشتو کې دوی کار وکوي بیا عسکرۍ په ځای 4 کاله هغلته تېرول بیا عسکري مجرا کېده نو زه بیا د توبرکلوز مؤسسې ته مې قبوله کړه هلته ډاکټران ډېر نه ورتلل نو هلته مې 4 کاله پوره نه کړل خو یو څه مې هلته وخت تېر کړو بیا وروسته د هغې وردګو ته ولاړم هلته مې یو کلینیک جوړ کړ او داسې ځای کې دا نه هغه کلونه دي چې شدید بمبارونه د شوروي د قوتونو دي او وردګو کې مجاهدین را پیدا شوي نو په صحي خدمات د حکومت د خوا هلته نه رسېدل مکاتب و دا ابتدایي خدمات ټول بند وو نو هغې نه وروسته بیا افغانستان ته بیرته د بن د کنفرانس وروسته په 2002 کې تللی یم او د پوهنې په وزارت کې د وزیر مشاور وم قانوني نه شروع شوه ته حنیف اتمر او فاروق وردګ پورې اما پخوا کې د سولې تلاشونه مې هم کول چې هماغه تلاشونه د سولې قصې شاید لیدونکو ته دلچسپه مننه ویرا صاحب تاسو د افغانستان پخوانی رئیس جمهور حامد کرزي سره هم نږدې پاتې شوي یئ ممکن ځینې جالبې خاطرې ورنه ولرئ مقدمه به دا ووایم چې د ما دپاره یو عجیب یو دروني تعهد را ژوندی شو کله چې یوهان ګالټونګ یو پروفیسور د سولې و ډېر ښه نوم لري او ډېر کامیاب او ډېر په سل کې یې د 100 نه زیات کتابونه لیکلي وفات شو 2 کاله مخکې هغه د ما خوښ شو او زه د هغه شاګرد وم ډېر وخته نو هلته مې یو څه شیان زده کړل یو دا چې دغه د داخلي جنګونو د سیویل وار عواقب رواني عواقب لري او بدبیني او اساسیتونه پیدا کیږي تنفر پیدا کیږي چې دا په خپله د منځه نه ځي دا خلک که بیرته سولې کې سره یو ځای شي شاید کامیاب کار ونه شي کړی نو د دې په لحاظ زه کله چې په افغانستان کې وظیفه مې په معارف کې وه اما هغه لږ وخت مې چې اضافي پیدا کوو سولې ته مې منډې ویلې نو حامد کرزي ته په اول کال چې دی د موقته ادارې مشر و ځان مې ورساوه دغه غږ د دې چې ای خلکو دلته موږ یو پروګرام ته ضرورت لرو چې د اعتماد بیرته ایجاد شي ځکه داخلي جنګونو کې ډېرو خلکو ته صدمه رسیږي او داخلي جنګونو کې هویت همیشه یو فاصل حد بدلیږي نو دا تنها د افغانستان اختراع نه ده په داخلي جنګونو ته چې وګورو نو افغانستان کې د ما ډار دا و دغه د سولې د زده کړو نه وروسته چې دا کسان چې پرون دښمنان وو او یو د بل قومونو ته هم صدمې ورسولې په جنګونو کې او په چور کې او په انتقام کې نو دا خلک داسې په اسانۍ یو په بل اعتماد نه کوي او دا به په ډار او قهر او تنفر کې وي نو امکان لري چې یو ځای کار سره ونه شي کړی نو کرزي صاحب ته مې لاره پیدا کړه او اول وختونه یې اول میاشتې دي هماغه د طالبانو د وخت فرنیچر لا په ارک کې و او انډلي مخابرې وې نو د ده سره زلمی رسول و چې هغه ما مخکې هم د سولې په تلاش کې روم ته ورغلی وم لیدلی م یو بل استاد معروفي ورسره و ما دغه خبره وکړه چې دا موږ داخلي جنګ تیر کړی کرزی صاحب یو میکانیزم ته یو تلاش ته ضرورت شته چې د خلکو ترمنځ بیرته اعتماد او درک متقابل ایجاد شي ځکه دا یو رواني قصه مې ورته وکړه چې دوامداره دښمنۍ یو رواني اثر لري ذهنیت او قضاوت یک طرفه کیږي سړی د نورو د زړه نه راځي په اسانه هر سړی تبعیضګر کیږي
نو په داسې حالت کې انصاف که ډېر ښه سړی هم وي مقابل پخواني دښمن سره انصاف نشي کولی. نو کرزي صاحب داسې ډېر عمق ته متوجه نه شو وی چې ته وایې چې د افغانستان جګړه قومي ده. ما نه قومي نه ده، اما داخلي جګړې هویتي کېږي او هویتي شوي. نو وی څه شی غواړې؟ ما یو 15 کاله یا 10 کاله یو وزارت د صلح جوړ کړه او په دې وزارت کې متخصصین د نور با تجربه کسان په همدې مسایلو کې راوړله او د دې خلکو ترمنځ دغه بې اعتمادۍ، سوء تفاهمات او هغه دردونه او ظلمونه چې پېښ شوي، دغه خبرې چې یو د بل واوري او د بل د زړه نه راځي، بیا پس د هغو جنګ بد ورته ښکاري، نه یو بل. اوس فعلا خو هر طرف فکر کوي چې په ما ظلم شوی او دغه رواني اثرات ما دا نوې خبره ده، اما دا ډېر لوی دي. خو بیا هغه مجلسونو ته هغه ته وکتل د دوو مشاورینو ته وی چې ډاکټر صاحب سره یو 2 ساعته وخت وټاکئ، بیا ما ته راپور راکئ. او زه د یونیسف ما هغه وم کنسلټانټ وم، ټیکسیان هم نه پیدا کېدل، ښار ډېر خوار و. نو هغه بیا دوام یې ونه کړو، بیا هغه مشاورین مصروف شول، څو واره ورغلم. دوی په نورو ډېر خوشحاله و، نوی حکومت و چې قومي مشران به ورته راغلل، دوی به ډېر خوشحاله و. نو قومي مشرانو څو مجلسونه و د ما یې کنسلول، بیا نامس پاتې شو. بیا همغسې کیسه پاتې شو. همس پاتې شو. دویم ځل د کرزي صاحب سره بله خبره دا ده چې کرزي صاحب ما ته یو اخطار ورلېږلی و یو وخت او په قار و ډېر. دا 2008 دی. چون د وطن سره مینه داسې یو شی ده په افغانانو کې ډېره ده او په ما کې هم. نو کله به چې کانادا ته په رخصتۍ راغلم، وظیفه خو مې مشاور د وزیرانو د معارف وم او مشاور د حضرت صاحب د صلح په کمیسیون کې وم. نو رخصتي به راتلم. رخصتۍ کې چې دلته به راغلم، بیا به مې یو شی یا ولیکل د خپلو پخوانیو همکارانو د مکماستر یونیورسټي همکارانو د صلح تعلیماتو مرکز او یا به یو چا مصاحبه غوښته، مصاحبه مې ورکړل. یو پریس کنفرانس و په اټاوا کې په 2008 کال کې او دلته ما د زړه خبرې وکړې. یوه خبره خو چې په بعضو بده ولګېده هغه دا و چې ما ولس ته طالب او اتحاد شمال فرق نه لري. دواړه جنگي ډلې دي، دواړه ظلمونه کړي، دواړه صفات هم لري. دا چې قومي مسله هویتي په یوه کې یو طرف زیات دی، په بل کې بل. اما یوه طرف په ښځې وهلي دي، بل طرف په ښځو تجاوز کړی. نو ما فرق یو دا خبره. بله اصلي په پریس کانفرنس کې مې موضوع دا کړه چې د کانادا حکومت باید افغانستان ته سلاح او عسکر ونه لیږي، ځکه چې موږ جنگ په دې خاطر نه دی چې سلاح او عسکر کم دي. د موږ جنگ یو داخلي جنگ دی چې منطقوي ابعاد لري. داخلي جنگ په دې دی چې دا د احمدشاه مسعود او د حکمتیار د قدرت په سر د جنگ نه شروع شوی، تر اوسه پورې دوام لري په مختلفو شکلونو. نو په دې کې کوم لوی ملي مشروعیت نشته چې دوی د افغانستان د نجات لپاره جنگ کوي یا د آبادۍ لپاره. نو دا ډلې دوام لري، طالبان پکې اضافه شوي. او بل دا چې دا منطقوي ابعاد لري. دلته د هند او د پاکستان مسله ده او یو ته یو سلاح کومک ورکوي، بل ته بل. دا منطقوي ابعاد هم حل غواړي. داسې یو حل چې خلک پې خوشحاله شي. ضرورت جنگ ته نه وي، ضرورت دې ته نه وي چې پاکستان او هندوستان د کشمیر یا د یو د بل د ډاره یا د آسیا میانې د سره د تجارت یا د ډیورند په خاطر موږ سره وجنګوي. نو هغه مسایل ته جدا. نو دا خبره بیا عمر صمد چې اوس ډېر یو مثبت علمی شخصیت افغانستان دی، هغه سفیر و، هغه بیا وزارت خارجه ته شکایت کړه. وزارت خارجه رئیس جمهور ته رئیس جمهور حنیف اتمر ته په قار شوی و چې دا تا مشاور حضرت صاحب ته ویلو، دا تاسو مشاور ځان معرفي کوي، حکومت تخریبوي. نو بیا زه چې بیرته کابل ته لاړم، حنیف اتمر ته وویل چې رئیس صاحب ډېر په قار دی، کرزی خود. نو یا به په حکومت کې کار کوي یا به تبصرې بندوي یا دا چې حکومت به پرېږدي او تبصرې دې کوي. نو هماغه وخت و چې د ما په پټه خوله بیا عادت شوم، مصاحبې هم بندې شوې او لیکنې هم کنه په تورانټو سټار او در نو تر اوسه شته. هغه مصاحبې د پارلمان تر اوسه هم ویډیوګانې زه ګورم. نو د ما استدلال دا و چې اوس به ډېر خلک پې پوه وي، کرزی صاحب هم حتما پې قانع دی چې د موږ اصلاحاتو ضرورت نه و. اما خبره ترخه په دې وه چې بیا
هغه مراجعو ته چې مراجعه وکړه، مثلا یو د حضرت صاحب د کمیسیون د وظایفو په لړ کې د جنرال ایکنبری چې په هغه وخت کې د ISAF مسؤل و، مشر یې و، بیا وروسته سفیر شو، بیا وروسته کانادا امریکا ته چې راغی فکر کوم رئیس د CIA شو. د دې سره مې یو دوه مجلسه درلودل په همدې باب چې موږ سره کومک وکړي چې موږ سره جوړ شو او د منطقې سره سوله وکړو او ټول آباد شو، دا منطقه آباده شي. دا جنگ داخلي جنگ کې که ته د طالب سره څوک کومک کوي هغه دا طرف افغان وژني، که د حکومت سره کومک کوي طالب هم افغان دی. په منطقوي سیاست کې دواړه دخیل دي او اما دا آینده نه لري ځکه دا دواړه طرفه په ولس کې مشروعیت لري، یو تعداد طرفداران لري په کلیو کې. نو ته چې هغه ډله چې مشروعیت لري، طرفداران لري او نه هغه ډله ملایکې دي نه دا ډله ملایکې دي، دواړه د قدرت دپاره اصلا داعیه شروع شوې. راسې بیا د زندان کیسه راته وکړه. نو بیا 4 کلن زندان دی، کله زندان سره مخ شوې یا مثلا کومه ګناه نیول شوی او په کوم وخت؟ ګناه خو دا وه چې د پېښور ته تللی وم پټ، او دا کوم وخت و؟ دا د کارمل وخت و. ښه د کارمل په نو زه د آخري کال د فاکولټې د طب و. نو هلته مې نور مې زړه تنګ شوی و، ما وایي چې لږ سم جهاد وکړم. نو په دې کې تعقیب شوی وم یا خبر و حکومت بیرته چې راغلم وینیم، نو په هماغه خاطر ما استاج دوره پات شو. نو هغه دا و چې د حکومت په ضد او د حکومت د راپرځولو انقلاب په ضد دغسې اتهام و. اما دا 4.5 کاله ډېر سخت و. یو خو په شخصي لحاظ په دې دردېدم چې د ما همصنفیان فارغ شول، تلویزیونونه راکړي وو. کله چې تحقیق یو کال تحقیق و، په دې یو کال کې تلویزیون دا شیان نه و، فامیلونو ته اجازه نه وه. بیا پس د تحقیق نه چې متهم به محکوم شو، جزا به وټاکل شوه، په هغې وخت بیا فامیلو ته اجازه وه او تلویزیونونه وو. نو تلویزیون کې مې لیدل چې دا ما همصنفیان فارغ شول، سپینه چپنه یې واغوستی. او بل دا چې هېڅ معلومه نه وه چې آینده ژوند شته که نه. خلکو به بندیان به ځان خوشحاله کوو چې اتو فرمان آمده و اتو فرمان آمده و بندیا خلاص میشه، هر خبره به چه شوه. نو د ژنیف کنفرانس و په هغې وخت کې د گارباچوف او د هغه ترمنځ ریګن، نو په هغې کې یو څه داد و گرفت وشو، په هغې کې د افغانستان نه د روسانو وتل مطرح و. نو زه بیا په همهغې کې خوشی شوم، که نه هېڅ امید نه و چې آینده ژوند به وي که به نه وي. نو 4.5 کالو کې په زندان کې یو خو د وخت تېرول سخت و، خو ډېر کارونه و. یو مثلا چا سواد سره علاقه درلوده، ما په خپله تجوید ولوست هلته د علماو قاریانو نه، نو د قاري شوم او ترجمه مې څو واره د قرآن عظیم شان ولوسته او فرانسوي روسي او څوک په روسیه کې درس ویلی او دونه مې روسي وویلي او بل څوک په جرمني کې د هغو نه مې لږ جرمني زده کړه او محصلینو د طب ته مې درس ورکوو ځکه چې په هره کوټه کې به 100 نفره وو. نو په دې کې به د هر طرف نه یو څوک وو او سپورت هم ډېر جالبه و. زه خو په سپورت شوقي وم، پهلواني مې په ځوانۍ کې کړې وه، تکواندو مې کړې وه. نو هلته به د خلکو ویل چې ډاکټر سړی په دې خاورو کې اخته وي، بل ځای نه و، خو په خاورو کې به تفریح کې په مځکه اخته و، دوړې به مو د ماشومانو سره اخته وي، که لغتې واروي هغه کوي. نو خوږې خاطرې مې ډېر ښه دوستان هم پیدا کړل. راسې چاپي اثار په اړه راته ووایه، لیکنې هم کړي دي، کوم چاپي اثار لرئ؟ په زه خو چې کانادا ته راغلم د 1992 کې، نو درس مې وویل، ماستري مې په طبي تحقیق کې واخیسته، بیا په پی ایچ ډي اخته شوم. اما په عین زمان کې مې نیمه وظیفه د سولې د تحقیقات په مرکز کې وه. هغه پی ایچ ډي مې تکمیل بیا نه شوه ځکه چې افغانستان ته لاړم او زه یو کال به لاړ شم بیا بیرته راشم د کرزي په وخت کې. نو زیات اثرات چې د سولې په باره کې په پښتو په فارسي کیسې دي په انټرنیټ کې شته چې سایکولوژیستان هم راټول کړل، سایکیاتریستان د اطفال دپاره او یو افغان او نور افغانان انځورګران و، ډېر ښکلي تصاویر. نو دغه د سولې
14 کیسې دي چې افغانستان ته مې یوړې، معارف ته مې ورکړې، مکتبو ته چاپ شوې یو دا د یادولو وړ دي. او بل دا چې د ما په دې وظیفه کې په اول کې په معارف کې د ما وظیفې د ریفورمونو مشري وه. نو وزیر به وظیفه راکړه چې دغلته د متخصصینو سره کار کوه. دغه ډیپارتمنټ اوله د نصاب ریفورم و. نصاب په ریفورم کې د نوي چوکاټ لیکل او د نوي مفرداتو لیکل و. د کولمبیا یونیورسټي متخصصین وو، د یونسکو، او زه د یونیسف د خوا. نو هلته یوه د ما وظیفه دا وه چې یو کتاب ولیکم ماشومان دپاره، د مکتب دپاره، د رواني مسایلو په باره کې، رواني، اجتماعي مشکل حل کول، تصمیم نیول، د اختلاف ستونزه حل کول، پس د پرخاش و جګړې نه د پخلا کېدلو خبرې. نو په دې باره کې مې د ژوند د مهارتونو کتاب ولیکو. هغه ژوند مهارتونو په کتاب کې طبعا افغاني هغه راسره و، لیکوالان او د نصاب د کتابونو لیکونکي او مشوره د تخصصي د کولمبیا یونیورسټي د اجتماعي علومو د یو استاد ورا سره. اما محتویات د هغه شیانو نه ما جوړ کړل چې زیات ما د پی ایچ ډي خپل پی ایچ ډي دپاره کول. مثلا د طفل دپاره اول صفحې عکسونه و چې خپه او خوشحاله وپېژني. دغه ایموشنل اویرنس ډېره غټه خبره ده چې خپه څه رقم وي او خوشحاله څنګه وي، مخې څنګه ښکارېږي او په قار څه رقم وي او مایوس او ناامیده څنګه وي. بیا د دې نه وروسته داسې خبرې وې لکه تصمیم نیول. مثالونه د ما ډېر خوښ نه وو. مثلا یو د تصمیم نیولو و چې طفل ته ووایې 15 کلن 6 کلن ته چې هر کار چې کوي هغه عواقب لري. دا مثال یې داسې و، یو رسم د استادانو ایستلی و چې یوه تیږه ایښې په لاره کې، د طفل ته وایي چې که دا تیږه پورته واچوي څه کېږي او که دا تیږه ایسته کړي څه کېږي. نو په دې باندې بیا معلم هغه کول چې دا هر کار چې کوو عواقب لري، یا به خپل سر ماتوو یا به لاره خلاصوو. ډېره زیاته مننه. رابه شو ستاسو د ژوند یو بل اړخ ته، رومانټیک، عاطفي، ادبي، موسیقي خوښوئ؟ مسافرت کې د چا موسیقي ډېره اورئ؟ زه خو د غزل سره ډېر علاقمند شوم. وروسته په ابتدا کې محلي سازونه مې خوښېدل، اما وروسته د خپلو غزل ویونکو او د هندوستان د غزل ویونکو بیا مې یوه هارمونیه پیدا کړه. نو موسیقي د ما اوس که ژوند خپله چاته قصه کوم، زه 4 یا 5 شیان لرم. یو مې وظیفه ده، یو مې فامیل دی، یو مې سپورت دی، یو مې ساز دی، او یو مې د سولې اجتماعي او د افغانستان کارونه دي. یو د دې ځای د سیاسي کمپینونو په دې کې هم کله برخه اخلم. نو یوه برخه د ژوند مې ده که وخت ورته پیدا کړی شي. ورا صاحب، شعر و شاعري، ادبیات؟ نه، فکر کوم چې هغه مې درلود، نو یا استعداد ورته وایم یا اشتیاق، ځکه شعرونه مې ډېر ولیکل اما دوام مې ور نشوی کړی. دا د طب فاکولته او بیا په بندیخانو کې هم نه پوهېږم چې ولې ما شعر ته ور فکر نه شو. ډېر په زده کړه او په تدریس اخته وم، اما هغه شیان مې لیکلي ځان سره مې ساتلي رقم. مثلا یو یې په هغه کال کې چې زه فرار وم، دا هغه کال دی چې زه د 3 صنف د طب کې وم. کوم شعر درته ذهن کې نو یو شعر مې د خپلو دوستانو، دغه 3 دوستان مې چې یاد کړل، په هغې وخت کې چې هر څوک به مجرم و، د مجرم دوستان ټول حکومت نیول، نو دوی راغلل. نو دا شعر هغه مې نه دي په یاد بیتونه، اما دا شعر مې داسې جوړ کړی و چې په هغې وخت کې زه په لوګر کې پټ وم، چې دا د لوګر غرونه دواړه ټول راپورته دي او په استقبال ولاړ دي، دا ونې ټولې شنې دي او پاڼې ښوروي چې د ما دوستان راځي. نو دغسې یو شعر مې هغو ته جوړ کړی و. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، تاسو د صدیق ویرا د وطن خوږې کیسې را سره واورېدې. صدیق ویرا صاحب ډېرې په زړه پورې کیسې له ځانه سره لري، خو انشاءالله په نورو برنامو کې به ویرا صاحب سره ځانګړې خپرونې ولرو. په بله برخه کې به د ویرا صاحب د کاناډا ژوند په اړه ورنه وپوښتو چې دلته دی په څه کارونو باندې بوخت دی، څومره هڅې چې د په افغانستان کې کولې، آیا دلته ورته لاسرسی لري او که نه. نو ملتیا مو وکړئ،
د صدیق ویرا د کاناډا ژوند په اړه معلومات به هم تاسو ته درکړو. درنو لیدونکو ډېره مننه چې تر دې دمه زموږ د وطن خاطرې خپرونه را سره ګورئ. مونږ د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ویرا صاحب د وطن خوږې کیسې ورنه واورېدې. اوس به نوموړی د کاناډا په ژوند باندې لږ زره ډېر وغږوو. واوره هم ښه زیاته ده، په کاناډا کې ښه ډېره زیاته واوره کېږي او یخ هم دی. مونږ همدې خاطر د باندې راووتو چې یو ځل د کاناډا دغه واورینه فضا هم را سره ننداره کوي. ویرا صاحب یخ هم دی، لږ ډېرې کیسې به وکړو. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې له افغانستانه کاناډا ته راغلی؟ له افغانستان نه موږ خو مهاجر وو په پاکستان کې په 1992 کې چې 22 کاله کېږي موږ کاناډا ته راغلو. 22 کاله مخکې ډېر عمر مو کېږي. ویرا صاحب د کاناډا په کوم ښار کې ډېر ژوند وکړ؟ زیاتترین ژوند هم په همدې برلنګټن کې کړی. اول کچنر ته راغلو، وروسته هاملټن ته زه مکماستر ته راغلم، کچنر کې واټرلو یونیورسټي ته تللی. نو زیات چېرته چې تحصیل و هماغه تحصیل خواته منډه کړې ده، زیات دلته اوسېدلی. ویرا صاحب دغه د پوهنتون کیسه راته وکړه، څنګه د استادي مرحلې ته راورسېد؟ پروفیسور نه یم، ځکه د ما پی ایچ ډي نیمګړې پاتې شوه چې افغانستان ته لاړم او اوس ادجنکټ ورته وایي او زیات د متخصص د ریسرچ تحقیق د میتودولوژي په حیث طب فاکولته کې کار کوم. جالبه ژوند داسې په ټوټو ټوټو تیر شو. کاناډا چې راغلو 10 کاله زه دلته پاتې شوم. په دې 10 اولو کلونو کې مې ماستري خلاصه کړه او پی ایچ ډي مې شروع کړه او د پی ایچ ډي کورسونه تکمیل شول. په عین زمان کې مې په خپله رشته کې چې کلینیکل ریسرچ دی په هغې کې هم کار کوو په مکماستر کې او پی ایچ ډي مې په تورنټو کې وایي، یونیورسټي آف ټورانټو. نو یو هغه لرم چې په یوه لاس کې ډېرې هندواڼې نیسم. نو هم د افغانستان پروژې درلودې د مرکز تعلیمات تحقیقات صلح د سنټر فار پیس سټډیز د لارې هم مې پی ایچ ډي کول او هم مې د کلینیکل ریسرچ کار کوو. نو کله چې افغانستان ته زمینه مساعده شوه پس د بن د کنفرانس نه او د ما سره یونیسف تماس ونیو او دا د سولې پروګرامونه هم په مکماستر کې درلودل. نو هملته د یوه کال دپاره مې پلان و چې د کتاب په لیکلو کې معرف کې کومک وکړم د ژوند مهارتونه او بیا بیرته راشم خپله پی ایچ ډي تکمیل کړم. خو کارونو ډېر وخت نیو او د ما هم دا امید و چې که لږ نور پاتې شم یو څه ګټه به ورسیږي د ملک ته او سیستم به جوړ شي. نو د 10 کلو نه په کاناډا کې وروسته ما 14 کاله په افغانستان کې تیر کړل. په دې 14 کلو کې نو ما پی ایچ ډي نیمګړې پاتې وه او ما هلته زیات کار په سوله او په معرف کې کوو. که څه هم د ما پی ایچ ډي زیات د تعلیمي موادو په طب کې د تعلیمي موادو نه په استفاده نو یو څه په تعلیم پورې او په معرف پورې مې تحقیق مربوط و او د سولې کار خو نو هغه یو ارمان مې و چې پس د اوږدو جګړو نه په افغانستان کې یو پروګرام جوړ شي چې دا بدبینۍ او نفرت چې پیدا کیږي او بې اعتمادي دا منځه لاړ شي څو خلک یو بل سره کار وکولی شي، مخالف پخواني مخالفین. نو هغه 14 کاله په افغانستان کې بیرته چې بیا دلته راغلم نو په یو اف ټي کې تورنټو کې مې پی ایچ ډي هغه لغوه شوې وه چې تا ډېر کالونه غایب وې نو اوس بې د سره کوې د سره 4 کاله او بیا مې دا کار شروع کړی د طب په فاکولته کې 15 کاله کېږي. نو دلته من حیث د کلینیکل اپیډمیولوژیست د طب په یو کمپس دی د مکماستر په نیاګارا کې. نو کار مې دی د تحقیق د طریقو تدریس د طب محصلینو ته او په پروژو کې او په تحلیل کې سټټسټیکل انالیسز او په دې شیانو کې نو من حیث یو متخصص کار کوم.
ویراج صاحب ډېره مننه. موږ چې په دې وروستیو کې ستاسو ځینې ویډیوګانې ولیدې یا مثال لیکنې لوستې دي، په رواني اړخ باندې هم تاسو څېړنې کوئ د انسان په روان باندې. نو که دغه کیسه هم راته وکوي، په دې برخه کې څومره تخصص لرئ او څومره کار هم په دې برخه کې کړی دی؟ دا ټول څه چې ما کړي سره تړلي. اصلا د ما د پی ایچ ډي د ریسرچ آیډیا د ما سره دا وه چې زه د رواني او اجتماعي اړخ صحت او سلامتۍ دپاره داسې مواد تهیه کړم چې اصلا فلسفه یې د وقایې وه. که فکر کړی وي طب وقایوي د امراضو دپاره ډېر پیشرفت کړی، معلومات ورکړه، لاس پرېمینځه، دا غذا وخوره، واکسین وکړه. د رواني مشکلاتو دپاره داسې شی ډېر نشته. نو ما د دې خلا د ډکولو تلاش کوو چې خپله پی ایچ ډي په دې وکړم چې دغه ترویج شي، چې داسې یو مواد تهیه شي چې هغه زیات د عوامو ته ورسیږي، تر څو همدومره چې دوی مثلا په دې پوهېږي چې کومه غذا وخوري او د شکر مرض کې څه وکړي او د قلب په امراضو کې په همدې هم پوه شي چې کله چې ډېر خفه وي یا کله چې ډېر په قار وي یا کله چې روابط خرابېږي او زر ستونزې اجتماعي ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې کې کوم معلومات دي چې ولس ته باید وړاندې شي. د هم د پی ایچ ډي تحقیق و. په عین زمان کې کله چې د افغانستان د سولې مسایلو کې دخیل شوم، همالته مې هم دا اړیکه ولیده چې یو بین الافرادو جګړې دي او سوله ده، یو د ګروپونو ترمنځ سوله ده چې او جنګ دی چې په هغې کې هم یو لوی فکري بود شته، هغه کاګنیټیو ډایمنشن د دښمنیو د ښو روابطو د بدو روابطو. نو هغه د سولې کار د ما هم دغه آرزو مې چې په افغانستان کې یو پروګرام جوړ شي همدا و چې ما ته معلومه شوه چې دوامداره دښمنۍ په روان باندې په فکر باندې تاثیر کوي، په قضاوت تاثیر کوي. هغه رواني اثرات د داخلي جنګونو چې لوی وي او دوامداره وي دا دي چې اشخاص یک جانبه کیږي، انصاف یې د منځه ځي، د بل مقابل طرف متقابل درک نشي کولی د هغوی د دردونو، د هغوی د انساني آرزوګانو، د هغوی د ابتدایي حقوقو. په دې لحاظ هغه ښه سړی هم پس د دوامداره دښمنۍ نه بې انصافه پاتې کېږي. نو ما دغه حالت چې په حکومت کې بیا لید په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چې واقعا بې اعتمادي وه، واقعا هېڅوک طرفین د یو بل د زړه نه نه راتلل او د لوی مشترک هدف خواته مشترک قدمونه نه شوی ایښوی. نو په دې لحاظ دغه رواني اړخ د یو فرد او د افرادو ترمنځ په روابطو کې او بیا په جنګ او جګړه کې دغه د ما د مسلکي ساحې مرتبط کړی دي. ډېره مننه ویراج صاحب. تاسو کافي ژوند هم دلته کړی دی. دلته ستاسو افغانانو کمیونټیانو سره ټولنو سره روابط په کومه کچه دي؟ د دوی پروګرامونو کې اشتراک کوئ او که نه؟ پیش د دې نه چې افغانستان ته لاړ شم په اولو لسو کلو کې مخصوصا چې د بلد شوم او ماستري مې وکړه او کار مې پیدا کړو، نو ډېر زیات دخیل وم په افغاني چارو کې. په هغې وخت کې یو دوه ټولنې وې، نو د هغوی سره مې تقریبا په د مشابهو کله مې تلاش دا کوو چې په دې رواني مسایلو کې پروګرامونه ورته جوړ کړم. او افغانستان ته چې لاړم بېرته راتګ چون اولادونه مې دلته وو به مې ډېر لنډ و، نو دا روابط یو څه وشلېدل. خو پس د بیا راتګ نه زما 15 کاله کېږي چې بېرته راغلی یم، نو اوس بیا هماغه تعهد او علاقمندي د خپل ولس او هغه د ولس بیچارګي نشو هېرولی. نو په دې تلاش کې یو چې څه کولی شو او څه کېدای شي، څوک څه شی. نو دلته علاقمندي د افغانستان سره او د افغانانو سره چې دلته راځي د هغو سره څه مرستې کېدای شي، نو کوشش کوو ګروپونو سره تماس نیسو چې څه کولی شو. اما د ما سره هغه لویه موضوع، لویه آرزو همدغه ده چې د افغانانو د یو بل د متقابل درک او د یو بل د زړه نه راتلل، د یو بل دردونه او مظلومیتونه لیدل او بیا وروسته د مشترک لوی اهداف دپاره یو بل ته لاس ورکول، دغه شی ممکن دی. یو څه درک غواړي او یو څه هڅې غواړي، ځکه موږ خو څه مخترعین د داخلي جنګونو نه یو. داخلي جنګونه ډېر ځایو کې شوي او ختم شوي،
پس د دښمنۍ نه یو څه تدابیر او پروګرامونه نیول شوي چې دا خلک بیرته یو بل درک کړي، هغه اعتماد پیدا شي او د مشترکو اهدافو خواته متوجه شي. ځکه که دغه رواني بود درک نشي نو خلک اخته کېږي په وړو مسایلو لکه اوس چې دي. مشترک کور یې اوبه وړي او دوی په داسې فرعي و غیر مهمو مسایلو سره په جنګ کې دي. دلیل یې دا دی چې هماغه رواني اثرات د دښمنیو شته په افغانستان کې او چاره یې نه ده شوې. او د ما دا یو آرزو ده چې یو څه هر خدمت چې په دې کې وکولی شم دا ډېر به احساس د ارامش ته پیدا شي. بالکل. ویرا صاحب غواړم خپل وروستی سوال وکوم. د کاناډا په سیاست کې ځان څومره داخل بولئ؟ تاسو یو استاد په توګه چې دلته ژوند هم کړی دی، ممکن ځینې سیاسي فعالیتونه د کاناډا په ټولنه کې هم وکړه. زه د دې طرفدار یم چې هر څوک چې هر ځای اوسیږي د خپل ژوند او ماحول او ټولنې په باره کې بې تفاوته او آرامه کښېنني. که په کاناډا کې اوسي که په افغانستان کې ډېره بهتر به دا وي چې هر څوک احساس وکړي چې دا د ما کور دی، دا د ما کلی دی، دا د ما وطن دی، زه څه کولی شم او د نورو سره څنګه لاس ورکولی شم. نو همدغې روحیې باندې د اعتقاد په اساس دلته هم کله چې سیاسي فعالیتونه او انتخاباتي کمپاینونه او دا کېږي نو په کور نه کښېنم، خپل آشنایی پالم، په کمپینو کې برخه اخلم. همدا نن مې وعده کړې ده چې د وظیفې نه مې رخصتي واخیسته چې زه به یو څه کومک کوم په یو کمپین کې. نو دا د عمومي اعتقاد په اساس دی چې د ټولنې هر غړی باید د خپلو چارو د خپلو ټولنې چارو هغه مسایل چې د ده په ژوند اثر کوي، د ده په محیط اثر کوي، په هغې کې بې تفاوته کښېنني. ډېره زیاته مننه ویرا صاحب چې زموږ بلنه مو منله او موږ سره د وطن خاطرې خپرونه کې یو ځای شوی. د افغانستان خوږې کیسې مو وکولې او د کاناډا ژوند په اړه مو هم معلومات راکړل. ژوندی اوسئ. ډېره زیاته مننه. الله مل خدای په امان.